مرګریا دا موږ چې دا دوستانه کوو کنه یا دا عمر خو دومره رسیل انسان دی دا ډېر بیکار انسان دی ډېر پسې دوی دړلې ها کنه راځي دوی دړلې مانا خټه مرګرتیا کو خدا مرګرتیا دا سواچ راځه اله مرګري ډېر خاصه راځي تل تکینو سخته ګرمي ده دا غب شپ به جوړه کړه دا ډېر خوري زی کاروبار څنګه چلو کو بس خدای بس روانه کاروبار می روان دی او ستا کاروبار څنګه دی موږ خو یار ډېر خراب ډېر مهنګای شروع ده مرګري ډېر زیاته ګرمي ده یو کار کو راځه چې بوتل لاو صحیح ده چې ولیکو عمر را روان دی بوتل نه راوړو خو ډېر سپیچ انسان دی بیا بار خبرې کوي دا لکه دوی خو بیا ناستې دي یاره دوی د مرګرتیا به زه څنګه ختمه کړم زه خو سم جیلس کېږم ما ته څوک هم مرګرتیا نه کوي یاره دا ولې یار دا به څه کوي یار ما ته خو څوک هم مرګرتیا نه کوي دا ولې یار دوی ته زه څه غم کومه چې دا جدا شي یو بل نه سلام علیکم یار دغلته یو دوه کسان دي دا به څنګه زه جدا کړم یاره سمته په عذاب یم یا ما ته څوک دوستي نه کوي او هغه دواړه داسې لګیا دي ته وایي چې بس څه جانه صبر نه کېږي زه جدا کول غواړم بس زه ورغلم ګرمي شوه چې لاړ شم ولام لکه دا څونه ښایسته ځای دی یار زموږ دا ملګرتیا دومره ښه ده الله دې زموږ دا ملګرتیا قایم او دایم وساتي امین نن د منافقت ورځ ده نن به دوی دا دواړه جنګ السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه خیر دی لکه ستا سمې ملګری څه دی څه هغه تا به خبرې جوړوه ته دلته ناست دا نه شي کېدی هغه زما دوست دی زما ملګری دی خلک کلي ته ورشوئ وایي دا د سپینې جامې غل دی دا ته څه وې دا دی اوس ورپسې ورځم او ده به اوس ویني په دغه ساعت خبر خو نه وایي ما پې هلته کباب هم خوړلی ده 1 روپۍ ولې نه ده ورکړې ته به اوس وینې دا هر څه بدل به چې زه اوس اخلم سخته ګرمي ده یار او دا سودی څه پورې رانیل چې دا چېرته رسېدی لکه دا خو هغه عمر ناست دی یار ته ورکړه چې دنه به څه واورو یار ته راځه چې ورشم السلام علیکم عمر څنګه ښې ټیک ټاک څنګه چل دلته ناست یې نن بس هسې چکر وواله بار لکه خبر خو نه نه ولې څه چل شوی دی تا پسې سودیا ډېرې خبرې کړي دي نه دا نه شي کېدی چې دی زما ملګری دی هغه وایي ما شاپینګ نه بوتلی ما ورته کېړی یم هغسې ما پې خوراکونه هم کړي نه دا نه شي کېدی زما زه خپله ملګرتیا داسې نه شم دغه کولی ورشه وبسې ځه زه به دارې اوس ورځم او سودی ته به تپوس کوم تو به ګرمه که اوس به ګورو چې مخکې څه کېږي خان لکه تا ما پسې څنګه خبرې کړي دي ما به تا پسې خبرې تا ما پسې چې ما منې کېړی راته اخېستو تا ما خبرې نه دي کړي ما دا شی نه دی کړی ما دا ټولې خبرې عمر کړي دي او ما ته مو عمر کړي بس دا غټ رسیل دی دا موږ پسې شیطاني جوړ کړی زما او ستا ملګرتیا ورانه غوړ غړي اوس په ټول عمر داسې دوستي ده اوس مو جنګول لکه ملګري دا دونه غټ رسیل دی وګوره یو کال جنګوي راځه چې په شا ورشو ته راځه خپل بدل ترې والو دې خوا راشه تا موږ سره دومره غلط کار وکړو زما ورته ملګرتیا دې ورانه وله خلک دا شی نه کوي نه تا نه Run. السلام علیکم ملګرو د دې ویډیو مقصد دا دی کنه چې د چا په شیطاني خپله دوستانه منع کوئ او دا ویډیو خوښه شوي لایک او سبسکرایب یې کوئ او نورو ملګرو سره شیر کوئ والسلام